بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن 15 ستمبر کال 2000 یعنی 15 ستمبر 2020 د دې ورځې په حواله سره در یادوم چې نن د جمهوریت یا ولسواکۍ چې په انګریزي کې ورته دیموکراسي ویل شي د غي نړیواله ورځ ده په ټوله دنیا کې نن په دې حواله د شعور د بیداری د خلکو د خبرداري په حواله باندې دستوري کیږي مونږ هم تاسو ته یادونه کوو یو بل ته یادونه کوو ځان ته یادونه کوو چې د دنیا په ټولو نظامونو کې د ټولو نه بهتره نظام چې دی نو هغه جمهوریت ثابت شوی دی لہذا د کوشش او دعا سره سره عملی جدوجہد هم په خپل وطن په خپله خاوره کې د جمهوریت ولسواکۍ یا دیموکراسي دپاره پکار دی د لنډ وخت لپاره د حاضرېدو مطلب مې دا و چې نن 15 ستمبر په ټولو دنیا کې د جمهوریت یا ولسواکۍ نړیوالې ورځ په طور نمانځل کیږي کورم ودان